صاحب هغه چا یو ویډیو راستولې وه چې هغه یو سړی جومات ورکوي یا بل سړی څه کوي څه کوي هغه ته لیدلی که به نه لیدلي سبحان الله الله اکبر چې زه درته وایم په ژورو مه خطاوځئ په لمنځو مه خطاوځئ په تسبو مه خطاوځئ دا خبرې دي د دین دې څو بدنامي وکړه د ژرې دې څو بدنامي وکړه د لمانځه دې څو بدنامي وکړه دا کار که یو کافر کړی وای نو به څه حال وای خپل دکان په خپله سوځئ چې حال کافرانو زموږ د لمانځه توهین وکړي د امام توهین وکړي او تا چې وکړي چې شي اوس دی پوخ مسلمان راغلی ته دی پوخ مسلمان یې په هېڅ شي نه کافر کېږي دا ستا شان دا ته چې کوم دا تا کم فعل وکړي ته په دې معاشره کې نو دا خو پخوا زمانه کې موږ دا ډېر ویل چې د قیامت په ورځ به ټولې خبرې ښکاره شي اوس الله رب العزت په دنیا کې خبرې ښکاره کړي ما تا په شنې خبر زما ستا خبرې ښکاره کړي صحیح سلو دا څومره دروند کار دی او څومره نو دا خبره به نه وي چې یاره پیغمبر علیه السلام که چا یو مسلمان خوشحاله کړي نو لهذا راسه زه تا په فلانۍ ګناه کې خوشحاله کړم زموږ خلکو ډېر د قرآن او د محمد رسول الله توهین کړی دی په مسخرو کې وایي د پلانې نوم قرآن شریف بولو پلانې ول زما نوم قرآن شریف دی د پلار نوم یې قرآن شریف دی څه په کوې یاره ستا له ذاته ختمه شوه ستا د پلاره ختمه شوه ستا له موره ختمه شوه ستا د عزیزانو قریبانو یارانو ختمه شوه خبره راله د الله و کلام ته ودرېدله خبره راله د الله و کلام ته ودرېدله د الله رسول فرمایي افسوس افسوس د هغه چا دپاره ویل هلاکت د هغه چا دپاره چې هغه درواغ وایي د خلکو د خندېدو دپاره 3 وارې فرمایلي دي افسوس دی هلاکت دی د داسې چا دپاره ته څنګه یو یهودي په خپل تورات ګپه کوي یو نصراني په خپل انجیل باندې ګپه کوي نو ته خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ځان ته جنتي وایه مسلمان وایه فلانی 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 دلته راولاړ شي قرآن پاک ته ودرېدې که بیا ملایانو یې خبره وکړه ملایانو خالي ټاپې لګولې یاره ټاپه مې نه ده لګولې ته کافر وې خبر مې کړلې دا د کراچي ډاکټران چې خلکو ته وایي ته کینسر یې دا دوی کینسر کړی دی خالي یې خبر کړي ستا ټیسټ یې وکړي دا ستا ټیسټ بولو صحیح سلو الله دې هر مسلمان وساتي په دا خبرو نه خوشحاله کېږو دا د افسوس خبرې دي دا د ژړا وړ خبرې دي نو خو یو الله در څه پاته سو نو کلام ته ورسېدې الله کلام ته ورسېدې او یو الله در څه پاته دی نور څه چم کوي په ایمان او په اسلام کې کوي که داغه سړی ګوره دا مسلمان دی که بیا یو کافر داسې خبره وکړه دیم بیا جنګونه کوي دیم خپل کور ته ور راچي چې زموږ د قرآن بې حرمتي چې دغه سوې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که پس له مرګه چا یو مسلمان ورور خدمت وکړي د مسلمان ورور خدمت وکړي الله رسول فرمایي دې سړي زه په قبر کې خوشحاله کړلم زه په قبر کې له تا خوشحاله شولم که څوک دا غواړي چې پس له مرګه ما په قبر کې خوشحاله کې د یو مسلمان ورور خدمت وکړه یو مسلمان ورور په خدمت کې خپل ځان بوخت کړه او کم سړی چې ما په قبر کې راضي کړي الله بیا د حشرګاه پر میدان راضي کوي د الله رسول فرمایي کم سړی چې ما په قبر کې راضي کړي الله رب العزت په د حشرګاه پر میدان دغه مسلمان چې دی هغه راضي کوي رضا چې شته رضا دا ده چې الله رب العزت وستا مغفرت وفرمایي الله به تا ته عفو وکړي خبرې خو درنې خبرې دي چې عمل نور باندې کو څه فایده ما ته څه فایده کوي تا ته څه فایده کوي دا ټولې د عمل کولو خبرې دي یاره که یو ډاکټر چاته دوا ور وفرمایي او دی یې خوري نه د بیماري زیاتېږي که کمیږي زیاتېږي دا ما او تا چې خبره واورو د الله او د رسول نه که عمل نور باندې وکړو نو ما او تا ته څه فایده کوي نو زما اوستا څه پیدا ده بس چې پر غلطه روان سولې بیا خالی ورته ګوره چې کم کډې ته دی الله اچي د الله رسول فرمایي که یو مسلمان را ولاړ سو یو مسلمان د الله په خاطر راضي کوي د الله کونډه ده یتیم دی غریب دی مهاجر دی مسافر دی لاروی دی نوې تازه کډه راغلې ده ډوډۍ موډۍ څه سالن مالن دی ورواستوي نو خدا کو دې خوشحاله کوي او نو کوچنۍ خبره درته وکړه یاره په 1.5 روپۍ باندې زما او ستا 2-5 ډوډۍ نه کېږي او راولاړ چې په 1.5 روپۍ دي کوچنی سالن مالن پکړی دا دې په 300 روپۍ یو مسلمان کور راضي کوي دا خو بستا کور سو زه یم سړی درته یم
هغه په 50 روپۍ راضي کېدلی شي د الله رسول فرمایي الله فرمایي دا تا چې دا کومه نیکي وکړه دا وتا ته زه داسې ثواب نه درکوم لکه سړی چې په د شب قدر په شپه باندې جهاد وکړي یا پیره وکړي داسې نه چې زه تا ته د سلو حجو د عمرو ثواب درکوم داسې نه چې زه تا ته د سلو کالو د روزو ثواب درکوم یا ما سوا له دې چې ما وتا ته جنت نه درکړی ځکه په بل شي نه راضي کېږم تا د مسلمان ورور زړه ور خوشحاله کوي د مسلمان ورور حاجت ور پوره کوي د مسلمان ورور کار دې ور وکړي د الله رسول فرمایي داسې نه چې ستا به ثوابونه یي اجرونه یي حجونه یي جهادونه یي قرآن تلاوت نفلونه نه نه دا یو شی نه در ښیم ما سوا له دې خبرې څه چې ما جنت لر بیولی نه ځکه په بل شي نه راضي کېږم در دې په کومه خبره نه راضي کېږم در دې په کومه خبره اوس موږ په معاشره کې څنګه خبرې دي یعنی څونه ډېر ما ته پرون یو غټ سړي ول کروڑپتی دی ول مولوي صاحب ما خپله خور ود کړې ده نو هغه په غریبانو واده ده خو زه تر خپله وسه ډېر شور سره کوم ولا 2-3 ورځې مخکې ولال را کړی و شنه یې راستولی وله ده ته 100 روپۍ خوراک د بچیانو والا ده وایي زما مشر ورور زه یې مشر ورور یم کروڑپتی دی ښه دنیا الله ورکړې ده ول دې راته حال را کړی و شنه یې راستولی چې ده ته وایي 100 روپۍ خوراک ول بس بیا هغه سات کوي نو کوم ځکه چاودلی زه به په ننوتلی وی چې ما ته څومره لوی مشکل جوړ شو دا زموږ ته هر کور دغه رقم دی د چا خور د چا ورور د چا اکا د چا ماما د چا خاله د چا امه د چا نیکه د چا انا د چا اخښی خور دی و غریب ته ورکړی د هغه د ماښام ګوله نه لري او ته 10 رقمه شیان دي د بازار راوړي دي 10 رقمه دي په کور کې پخ کړي دي څنګه دي تر خوله تر ستوني تېرېږي څنګه دي تر حلق شوه کېږي موږ خلکو د بل په خبرو ډېر غښتلي دي بس دی زغلې په بل ښار کې چې یو رقم نم وکړي ته نه یې په خبر ستا د مسجد امام تباه و برباد دی ستړی ستومانه دی تا یې پوښتنه کړې ده چې مولوي صاحب ستا په کمره کې یا هیټر یا ګیس یا بجلي شی شته که نشته په د میاشتې هغه مردارې 100 روپۍ ورکوې کله پر 8 تاریخه کله پر 10 تاریخه کله پر 20 تاریخه مولوي صاحب پر تا یې نو څه فرق دی بس ولا نو مصروفه یم ستا کفن په 100 روپۍ دی چې تا ما ته 100 روپۍ په 100 روپۍ د مزدور کړی یم دا مولوي صاحب د امام نه دی دا د هر کور په 100 روپۍ مزدور دی تی په 100 روپۍ مزدور لیدلی دی در اوسه ته ورسه وګوره یو بنګی پیدا کړه چې ستا د کور صفایي دې کوي په 100 روپۍ نه کوي او د مسجد مولوي صاحب په 100 روپۍ د هر کور مزدور دی بیا وایي پلایان د مړو خلکو ډېر خیال ساتي د غریبانو خیال نه ساتي صحیح سنو تا زما څه خیال ساتلی دی خو زه غریب یم تا زما خیال ساتلی دی ستا د مسجد امام و طالب غریب ته یې خیال ساتلی دی یا نو بیا په ما ولې پوښتنې کوي پر ما ولې مسلې راوړې صحیح سنو